هممهاله د پاکستان د پوځي رژیم له لوري پر افغانستان ترسره شوي هوایي بریدونو سره له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو سیاست لا پسې زور اخیستی. په وروستیو ورځو کې زرګونه افغان کډوال د اسلام آباد، کراچۍ او پېښور له ښارونو نیول شوي، ربړول شوي او په پای کې ایستل شوي. همیشه ښځې، ماشومان او ان خبریالان د پاکستان د پوځ له لوري له زور، زورونې او نیونې سره مخ کېږي او بیا د لنډمهاله کمپونو پر لور لیږدول کېږي. ما چه گناه کردیم که ما را باید این دیپورت دو طرف رایی کنیم؟ ما چه گناه کردیم؟ یک پیدان دختر دارم. جامعه جهانی خواهشمند است، به داد ما برسه. لطفا خواهش میکنم از شما با ما کمک کنید. التماس میکنیم به شما با ما کمک کنید. د پاکستان پولیسو د اسلام آباد په ارجنټاین پارک کې د نیمې شپې چاپې وروسته 1509 افغان کډوال نیولي او په جبري توګه بیرته یې ستنېدو لړۍ پیل کړې. نیول شوي کډوال تر لومړني بند وروسته حاجي کیمپ ته لیږدول شوي او له څو ساعتونو وروسته د تورخم له لارې افغانستان ته شړل شوي. عین شاهدان او رسېدلي ویډیوګانې ښیي چې پولیسو د عملیاتو پر مهال له زور او تاوتریخوالي کار اخیسته. حدود 100 الی 1.5 ساعت پلیس های پاکستان تمام پارک را محاصره کرده بودند و وارد پارک شدند. بسیار بیرحمی همراه خانم ها و آقایان درگیر شدند، همه را لات و کوب کردند، شکنجه کردند. په همدې حال کې د پناه غوښتنې د حقونو د څار نړیوال سازمان د پاکستان د پوځي رژیم له لوري له کډوالو سره زور زیاتی په غبرګون کې په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا ډول چلن کډوال له جدي ګواښونو سره مخ کوي او له پاکستاني حکومت یې غوښتنه کړې چې د ټولو اغیزمنو کورنیو امنیت، کرامت او روغتیا خوندي کړي. له دې سره سم د کډوالو د ستونزو د څار کمیسیون ویلي چې په تېرو 2 ورځو کې له سپین بولدک دروازې له 1000 زیات او له تورخم دروازې کابو 2000 افغان کډوال په جبري ډول ایستل شوي او هېواد ته بیرته ستنېدلي دي. مهاجرین افغان زیر فشار میگیره و میخواهد که توسط این فشارها حکومت افغانستان را وادار بسازد تا خواسته های نامشروعشان بالای حکومت افغانستان بقبولانه. د په باور د افغان کډوالو منظم ایستل او له افغانستان سره د پاکستان د پوځي بریدونو د اسلام آباد هغه هدفمند هڅې دي چې غواړي پر کابل فشار زیات کړي او د افغانستان پر امنیتي تګلارو اغیزه وکړي. د څمکني په وینا د دې وضعیت دوام کولی شي په سیمه کې د بشري ناورین او سیاسي ترنګرتیا کچه له اندېښنې ډک حدودو ته ورسوي.